حسد داسې یو خطرناک بیماری ده. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وی شیطان 80,000 کاله د الله داسې عبادت کړي دي چې په هغه کې دوره معمولی ریا چې دی هغه نه و. څو زره؟ 80,000. طاووس الملائکه به ورته ویلې کېدو. 80,000 کاله د الله داسې صفا ستره عبادت کړي دي، لیکن د حسد د وجه نه الله پاک ذلیل او پاک. رونو الله غړي الله ته زمونږ د عبادت ضرورت نشته، الله ته زمونږ د منځونو ضرورت نشته، الله ته زمونږ د خیر خیرات ضرورت نشته. یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي الله فرمایي چې کچری دا تمام دنیا راولګي او دا تمام انسانان داسې کفر وکړي، داسې کفر چې دا غي نه بل غټ کفر ني، زما په خدای کې دوره کمې چې دی هغه نشي راوسته. او کله تمامي دنیا دا انسانان راولګي او زما داسې په اخلاص سره عبادتو کې چې باغې کې د سره ریا چې دی غني وي، زما په خدای کې دی دومره زیاتې چې دی هغه نشي راوسته. او چې یو میدان او د تمام انسانان راجم شي او هر یو انسان زمان سوال چې دی هغه وکړي زوله دا ارز سره ورکما نه په دغه سوال کول سره به زما په خدای کې دوره کمې چې دی دا راځي. نو الله ته زمونږ د عبادت ضرورت نشته. یو واره نبی علیه السلام کور ته راغی، حضرت عائشہ رضی الله عنها کم عمره وا نو دې درهم انز درهم د سپینو زرو دا روپے دا بم خیرنې دي دې صفا کولې د سینه چې تاسو دا کاغذي پیسې شته وسوین دی وره هغه د سرو زرو هغه ته دینار وي، د سپینو زرو هغه ته درهم وي. نو هغه لګیا هغه درهم انزو نبی علیه السلام پیراغه په خنداش دا پوه شوی د الله رسوله تاسو خو زما پورې وخاندل وخانده ما ولی وزکه چې بل ورستاسو ارشاد فرمایلی چې کوم سړی د الله په نوم باندې صدقه ورکی، صدقه ورکی نو دغه صدقه چې د لاس نه څنګه لاړ شي نو دا د بل انسان لاس ته د تللو نه مخکې د الله لاس ته چې دی ورسي. د حدیث مطلب دا نه دی، حدیث مطلب دا دی چې دا روپے څنګه ستاد لاس نه ووته دا ډایرک د الله په دربار کې څه شو قبول شو. عائشہ رضی الله عنها مقصد داو چې دا درهم ورکوما نو دا با د انسان له ورکوما داغه د لاس نه مخکې نبی علیہ السلام فرمایلی چې دا الله لاس ته وځي. نو زه دا غواړم چې د الله لاس ته زما دا صفا درهم چې دی اغلال چې دا خیرن چې دی هغه دی. نورونو چې مونږ کوم عمل کو چې زمون دا عمل الله ته صفا لاشي، الله ته ستر لاشي، الله ته د اخلاص نه ډک لاشي، د ریاکارینا د سمعت نه د خودنینا دا صفا ستر چې دی هغه شي هغه لاشي. نو شیطان څو کال عبادت کړو 80,000 کال عبادت کړو او چې کله پکې د حسد بیماری ولګیندا او د آدم علیه السلام متعلق ته الله فرمایل اسجدوا لآدم، آدم علیه السلام ته سجده وکړه، فرشتو سجده وکړه الا ابلیس شیطان او نکړه سوي الله ته خلقتنی من نار
وخلقته من طين زدی د اور نه پیدا کړی دی دا د خټې نه پیدا کړی دی اور چې دی دا ترقی کی اور په بره باندې دي اور کې طاقت دی اور کې قوت دی خاوره چې دی دا د خپل لاندې کیږي دا کمزوري ده دا ذلیل ده دا غسوج دا هغه حسد د وجینا الله د کم ځای نه راواغس او کم ځای ته چې دی هغه ولې مسوي نوح عليه السلام ته وی لومبه خبره د تدا کوما چې حسد داسې خطرناک بیماری ده داسې مرض دی چې دا د انسان هر څه سره چې دی هغه تباہ او برباد شي ورونو د معاشره کې سوچ وکړئ دا بیماری څومره حد ته رسیدلې